السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ډیرو قدرمنو حاضرینو د اسلامي امارت مشرانو، استادانو او د دې لسو ځوانانو سرپرستانو، خپلوانو، دوستانو، دې تالار کې نورو حاضرینو، خوشحالي چې نن د دې ولس لس تنه هغه بچي چې د نورو په نسبت باندې ډېر کوشش کړی او زیار ایستلی او د نورو په نسبت باندې ښې نمرې لاسته کړي، د هغوی د تقدیر او د ستاینې دپاره غونډه جوړه شوې ده او په دې کې موږ او تاسو ګډون لرو. قدرمنو، دا یو ډېر لوی دیني او ملي امانت چې د ازموینو د عمومي ادارې په ذمه باندې و چې څنګه حقدار ته حق وسپارل شي. دا رقابتي پروسه وه او په رقابتي پروسه کې هغه څوک به مخکې ته ځي چې هغوی زیار ډېر ایستلی او خواري ډېره کړي. وړاندې به په دې پروسه کې ډېر مشکلات لکه وړاندې ورته اشاره وشوه چې هغې سره زموږ ځوانان بې اعتماده شوي وو، بې شوقه شوي وو. د ځوانانو سرپرستان بې شوقه شوي، بې اعتماده شوي وو. الحمدلله د اسلامي امارت په راتلو سره دغه اداره معیاري شوې ده. په دې اداره کې نور سهولتونه مخې ته راغلي. د نظام باور او اعتماد په ولس کې د دې ادارې په توسط باندې راغلی. دا اداره ولس ته پیغام ورکوي، د ولس بچو ته پیغام ورکوي چې که په دې ځوانانو کې هر چا تکلیف ویسته، زحمت یې ویسته، د هغه به قدرداني کیدی شي او د هغه حق به نشي تلف کیدی. ستاسو مخې ته چې کوم ځوانان ناست دي، دا په نظام کې د یو وزیر بچي نه دي، یو والي بچی پکې نشته، د ولسوال بچی پکې نشته، نه داسې ملي تاجر بچی پکې شته. ټول هغه خلک دی چې مخکې بچا نه یې لیدلي. د اکثرو کورنۍ هم غریب خلک دي. اسلامي امارت د دې ځوانانو په ستاینې سره ولس ته دا پیغام ورکړه چې اسلامي امارت په مجموع کې ستاسو د خدمتونو، ستاسو د تکلیفونو د ګاللو قدرداني کوي. پلار چې د خپل بچي سره کوم خواري ایستلې، نن نتیجه ویني. اسلامي امارت دا اعتماد ورکوي چې داسې بني لکه وړاندې. دا څو کاله چې کوم ځوانان ښې نمرې اخلي او د میدان ته راځي، ټول په دغه حالت کې دي. قدرمنو، افغانستان په دې 45 کاله کې ډېر تکلیفونه وګالل او هغه تکلیفونو د ګاللو په وجه باندې په علمي میدان کې یو تشویش ولس سره ملګری شوی. د دغسې ځوانانو نه، د دغسې قابلو شخصیتونو نه یو د ولس امید او توقع ده او ورسره هم زمان یو تشویش هم ملګری دی. امید او توقع دا لري چې موږ د دنیا په کلي کې اوسو. په دنیا په کلي کې همدغسې ځوانان د خپل وطن آباد کړی، خپل وطن خودکفا ګرځولی، خپل وطن دپاره د دفاع وسایل برابر کړي، خپل وطن په سیمه کې او د نړۍ په کچه باندې خپل وطن ته یو موثریت بخلی. نو موږ هم د دې خپلو ځوانانو نه دا امید کوو. موږ د کم قوم نه کم یو. الحمدلله زیرکتیا پوهه هم د هر قوم نه ډېره ده. دا د دې ولس یو توقع ده، امید دی د دې ځوانانو نه چې دغه ځوانان به داسې کردار ادا کوي لکه د دې کلي په دې کلي کې د نورو هیوادونو ځوانان یې چې ادا کوي. او دا توقع نظام هم ساتي. د دې توقع په اساس باندې د خوشحالۍ دغسې پروګرامونه، د تشویق دغسې پروګرامونه جوړي، مشران ورته راشي په دغه امید باندې
چې موږ دا امید ساتو چې راتلونکي کې به دغه وطن همدغه ځوانان آبادي بل څوک موږ له نه آبادي نو هغه ځوانان چې کامیاب شوي دي یا به انشاءالله آینده کال کې کامیابیږي دغه ټولو نه د دې ولس دغه توقع ده چې خپل وطن آبادۍ ته ژمن پاتې شي. دویمه برخه د تشویش ده. د تشویش برخه دا ده چې د ډېر وخت نه افغانستان د علمي غربت سره مخ دی او دغه علمي غربت د ختمولو لپاره افغانستان کوشش کوي چې د نورو هیوادونو نه استفاده وکړي د خپل علمي غربت ختم کړي وطن آباد. نن تاسو ګورئ د دنیا په کلی کې عدل نشته انصاف نشته. هغه طبقه کامیاب ده چې هغوی خپل مذهب ته خپل دین ته خپل ولس ته وفادار وي یو او دویم دا چې په لاس کې زور وي قوت ولري اقتصادي قوت ولري نظامی قوت ولري کدا شین ولري د دنیا په کلی کې عزتمن وخت رول شي کدا شین ونه لري د دنیا په کلی کې د عزت شپې ختمي تاسو وګورئ دنیا نن سبا په اصول نه روان په بدمعشۍ روانه ده. زه چې ارڅ کوم کولی شم لیکن تا ته بیا اجازه نه درکړي ته به داسې نه کوې ته به داسې نه کوې ته به داسې نه کوې. نن تاسو وګورئ ځکه دنیا ورانه هم که زه هر څنګه ټیمي وسلې د ځان سره ساتم خیر دی خو ته دا حق نه لرې مسلمان ته به دا نه کوې. د عدل او د انصاف د رحم او د شفقت جنازه وتي په دې کلي کې چې ما او تا شپې تېرو عزتمن شپې غواړو خپل ولس ته وفادار پاتې کیږو خپل مذهب ته وفادار پاتې کیږو نه دا راته ضرور ده چې په مټ کې طاقت هم اقتصادي طاقت هم نظامي طاقت هم نور طاقتونه دا کار غواړي. زموږ د علمي غربت نه ګاونډیانو نورو هیوادونو بد استفاده وکړي. ځوانان لاړه خپل فکران په افغانستان کې د موثریت پیدا کولو فکرې زموږ ځوانانو سره ملګري کړو. دا تاسو ولې چې 45 کاله افغانانو تکلیفونه وګالل. د افغانانو دغه تکلیفونه چې مخې ته راغلي دي دا د علمي میدان نه راغلي دي د علمي مراکزو نه مخې ته راغلي دي او زموږ د علمي غربت نه خلکو غلطه فایده اوچته کړي. زه غریب یم ستا سره تعلق ساتل غواړم د تا نه استفاده کول غواړم خو ما خپل هدف ته پرېږده که همدغه ځوانان لاړم یو اشغال مقدمه جوړه شو 14 کاله د عمل په اور کې وسوځېده. بیا همدغه ځوانانو پردی غیر اسلامي غیر افغاني نظریه راوړه 20 کاله افغانستان په دې اور کې وسوځېده. دا د دې ولس سره یو خاموش تشویش چې دغه ځوانان چې زموږ نن عالي تحصیلاتو ته وړاندې کیږي آیا د دې آینده به څه وي که د علمي غربت د ختمولو دپاره بهر ته لاړ شي څه به کوي غیر افغاني او غیر اسلامي فکره به راوړي لکه وړاندې چې راوړې وه چې بیا د افغانانو لپاره یو بل درد سر جوړ شي او که نه افغاني نظریه اسلامی نظریه د ځان سره ساتي غربت بیا له خبره ده غربت څخه عیب نه دی. په دنیا کې یو قوم داسې نشته چې په علمي میدان کې ټول خود کفا وي خو یو د یو نه خپل مشکل حل کوي بل د بل نه خپل مشکل حل کوي. نن دغه ورځ دی یو تعهد ورځ ده چې ځوانانو ته دا خبره متوجه ده چې ځوانانو یو دا تعهد وکړي د خپل وطن سره د خپل وطن آبادول غواړي. دویم دا تعهد وکړي چې خپل اسلامي او افغاني نظریه ته وفادار پاتې شي. داسې نظریه افغانستان ته مه راوړئ چې هغه اسلامي نه وي هغه افغاني نه وي. چا چې دا نظریه راوړې په افغانستان کې ناکام شوې ده بیا یو ناکامه تجربه تکرارول نه غواړي. په دې باندې تاسې ځان پوه کړئ چې هر اشغال چې راغلی او غیر افغاني او غیر اسلامي نظریه ځان سره راوړې ده په دې ملک کې ناکام شوې ده. زموږ د ځوانانو کامیابي به هله وي چې خپل ولس ته وفادار شي خپل وطن ته وفادار شي خپل دین ته وفادار شي په سخته کې د ولس سره په څنګ کې ودرېږي. دا نه چې د اشغال سره په څنګ کې ودرېږي د اشغالګرو سره په څنګ کې ودرېږي. دا یو خاموش تشویش دی د ولس سره. د دغه تشویش په رفع کولو کې د هر چا مسؤلیت معلوم دی.
د دې ځوانانو مسؤلیت دا دی چې په دې خبره باید سوچ وکړه او جذباتي نشي چې یو څوک ورته ټلیفون وکړي څوک ورته پیغام ولېږي چې بس فلاني ځای کې م ستا دپاره سکالرشپ دغه کړی دی تیار شه دا نتیجې مو ولیدې لکه وړاندې حنفي صاحب حفظه الله درته وویل چې اسلامي امارت په تماما معنا ستا په خدمت کې دی کم قدر چې تا ته اسلامي امارت درکوي کومه توجه چې تا ته اسلامي امارت درکوي تېر نظامونه زما ستا مخکې تېر شوي دي ودې ووایي دا مشران که دومره توجه چا ورکړه د اسلامي امارت په چوکاټ کې دننه چې ته لوړو زده کړو ته یو ځای ته لاړ شي عزتمن به بېرته راځي دا موږ سره د بهرنیو هېوادونو یو جفا ده چې موږ ته قابل سړی نه پرېږدي قابل سړی بوځي او همغه قابل سړی داسې تربیه کړه چې بېرته په دې ولس باندې راواچي او د ولس په نقصان باندې تمام شي که تاسو وګورئ دغه وړاندې چې کوم مشران تېر شوي دي افغانان او دا خپل ولس یې په اشغالګرو باندې ځپلی دی هغه کمکل خلک نه وو هغه په علمي میدان کې ډېر رسېدلي خلک وو همدغه خلکو چې بهر خلکو راته څار وکړو او اخر اشغال ته مخې ته راغله دوی په دا وطن اشغال کو د خپل ولس یې د بل په سپو باندې وداړو د ځوانانو مسؤلیت دا دی د دوی د سرپرستانو والدینو مسؤلیت هم دا دی چې په دې خبره کې باید سوچ وکړو عبرت واخلي دا 15 کاله چې موږ تکلیفونه وګالله دا ډېر شی د دې نه راشي درس واخلو سبق ونه واخلو موږ د دې نه څه سبق واغوښتو دا څومره بې خونده چې تېر شوي دي دا د بهر نه نو راغلي دا د دې ولس بچي وو همدغسې ولس ورته تمې لرلې خوشحاله و لیکن خلکو بوتله و هلته ذهنونه د دوی د افغانانو په خلاف تربیه کړو او درېیمه ذمهداري هغه د نظام هم ده چې نظام دې خبرې ته متعهد دی چې هغه خدمت چې د دوی په توان کې وي په وس کې وي هغه ځوانانو وکړو دلته ورته زمینه برابره کړه هغه تاسو وړاندې واورېده چې حنفي صاحب ځوانانو ته دا خبره واضحه کړه چې اسلامي امارت ستاسو په خدمت کې او نهایي زیات ورته پر امید هم دی ورته خوشحاله هم دی لہذا د دې ځوانانو والدین او سرپرستان خپلوان هغه د هم په دې کې سوچ نه کار واخلي د حوصلې نه کار واخلي او ځوانان د هم د سوچ او د حوصلې نه کار واخلي او انشاءالله امید ساتو چې هغه وخت لري نه دی چې د همدغه ځوانانو په توسط باندې به افغانستان ابادیږي او خودکفا به ګرځي وړاندې یو تشویش موږ ته راپیدا و د دې نه هم راپیدا و چې دا یو بهرنۍ نظریه وه چې زموږ د دیني او د عصري علومو ترمنځ فاصلې ایجاد کړي وه یو په بلې سره بدګمانه کړي وه دا اوس موږ دا څو کاله دا پروګرام جوړ په دغه شکل دی د تاسو وګورئ دا دواړه طبقې د ولس بچي دي دواړه طبقې که دیني مدرسو کې دي د ولس بچي دي او که په لیسو کې دي د ولس بچي دي په دواړو طبقو باندې د دې ولس مصرف شوی دواړو طبقو ته ولس ضرورت لري یو به د ولس دینی خدمت کوي او دا بله طبقه به د دې ولس د ژوند د ټولو برخو خدمت کوي د دین خدمت به کوي د دین د دفاع لپاره د دین د اشاعت لپاره به د دفاع وسایل برابر وطن به آبادوي وطن به خودکفا ګرځوي د مسلمانانو لپاره یو عزتمنه زندگی برابروي څه فرق شو که دینی ضرورت نه هم د مسلمان ضرورت او که د ژوند د نور ضرورتونه یا دین ساتل غواړي هم د دغه مسلمانانو ضرورت په افغانستان کې د دین کمی نشته د دین د مراکزو کمی نشته موږ چې دا ټکول شوي وو دا نه چې دلته دینداري کمه وه دلته دیني مرکزونه کم دلته عصري علوم کمزوري موږ داسې وسایل نه لرل چې موږ د خپل اسلام نه دفاع وکړی شو د اسلام د مراکزو نه دفاع وکړی شو د اسلامي اشخاصو نه دفاع وکړی شو د خپل ولس نه دفاع وکړی شو که زموږ غربت دی په عصري علومو کې غربت دی په دیني علومو کې الحمدلله موږ تر ډېره حده پورې غنیان یو غربت هم په عصري علومو کې زیات دی که دا څومره وټکول شو په دغه خاطر وټکول شو چې دلته موږ سره عصري علومو کمزوري وه دواړه چې ورته وګورې د ولس بچي دي څومره ښه ښکاري چې د دواړو یو شان خدمت وشي دغه نظام
ولس ته دا پیغام ورکړي چې دواړه ستاسو بچي دي، دواړه ستاسو خدمت کوي. نظام د دواړو یو شان ته ملاتړ کوي. دا چې مثلا یو طرف رواخلي او بل طرف پرېږدي، دا د افغانستان لپاره سخت نقصاني دی. که یو وخت کې چا عصري علومو ته توجه ډېره کړې ده او دیني علوم یې شاته کړي، هم یې د دې ولس سره جفا کړي. او که چا یوازې دیني علوم اغوښتي دي او عصري علومو ته یې شا کړي دي او کمزوري کړي دي، هم د دې ولس سره جفا کړي، هم یې د اسلام سره جفا کړي. اسلامي امارت دواړو قسمو ته ژمن دی. دواړه ادارې یو شانتې اکمالي او دواړو ادارو نه یو شانتې توقع امید لري. نو د دې وجې نه زه په اخر کې دې ځوانانو ته مبارکي وایم، د دوی خپلوانو ته، ټول هغه ځوانان چې په دې امتحان کې کامیاب شوي دي هغوی ته مبارکي وایو، ټول ولس ته مبارکي وایو. چې کوم ځوانان ناکام شوي دي امید کوو چې هغوی خپل جهد جاري وساتي او آینده کال لپاره هغه کامیاب شي. دوی ته ټول ولس ته موږ دا تسلي ورکوو چې موږ د ادارې ته راغلي په اوله ورځ د ولس سره دا وعده کړې ده چې دلته به انشاءالله حقدار ته حق سپارل کېږي. کوشش به هم دا وي چې سهولتونه برابر شو، موږ ځوانان تشویق کړو چې علومو ته زیاته توجه وکړه. تېر کال یې د بل کال په نسبت باندې 70,000 تعداد زموږ سیوا و، سږ کال یې 17,000 تعداد زموږ سیوا چې موږ د ځوانانو ته سهولتونه برابر کړي، د ځوانانو تشویق شوي او راغله په کانکور کې ګډون وکړه. الله تعالی د دوی ټولو سعی قبول کړه. الله تعالی داسې ورځ په موږ باندې وګوري چې دا وطن خودکفا او آبادي او موږ د خپل وطن نه دفاع کولی شو، د خپل نظام نه دفاع کولی شو، د خپل ولس نه دفاع کولی شو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.